د سیندي خونړۍ څپو تیره ورځ له 10 تنو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ژوند واخیستلو او ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر راټولې کړي. د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ کوزبا سول سیمه چې له کلونو پکې د سیند دواړو غاړو پراته خلک د سیند له مرګونو څپو د دودیزو لرګینو کښتیو په استفادې دواړو لوري ته وړي او د ژوند ورځنۍ چارې سموي. ډېر کله په دې سیمه کې خلک د سیند یغې کېدلو له امله په کړاو کې ژوند کوي، سفر ورته اوږدوي، کورونه، کرنیزې ځمکې او د سر زینونه ورته اړوي. خو د نور کله په لوی توپیر دا ځل یې په یو ورځ نږدې 30 تنه د کښتۍ غرق کېدو په پیښه کې سیند لاهو کړي وو چې 20 تنه ژوندي او له 10 تنه ژوند اخیستی دی. د ننګرهار مرستیال والي د باسول بیلې سیمې ته راغلی او د یادې پیښې په تړاو له پلټونو وروسته وروستي معلومات را سره شریکوي. د مومندرې په ولسوالۍ د بیلې کلي په ساحه کې یو بده پیښه رامنځته شوه چې د کښتۍ د وختو پیښه وه او په دې کې تقریبا ټول ټال 22 کسان سواره وو چې په دې کې په شهادت باندې رسېدلي دي او 11 زخمیان دي. په عین موقع باندې په وخت سره د اسلامي امارت نظامي او ملکي پرسونل د صحت د ملګرو په همکارۍ او ملتیا باندې ټول ساحې ته رسېدلي دي او دلته هغوی خپل چاڼیز عملیات پیل کړه چې په نتیجه کې تقریبا 8 د شهیدانو جسدونه موږ ته لاسته راغله او 11 زخمیان چې هغه روغتونونو ته انتقال شو. دغه اوسني معلومات یو 2 جسدونه چې دي هغه تر اوسه پورې نادره کوي، د هغې لټون روان. همدارنګه دغه پیښه کې 11 تنه ټپیان شوي چې یو شمېر له لومړنیو درملونو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او پاتې د ننګرهار ولایت حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل د ټولو ټپیانو روغتیا د ډاډ وړ ده او هغه څه چې اړتیا یې ورته درلوده پر وخت ورته رسېدنه شوې ده. چې کومه پیښه وشوله نو د صحت مدیریتونه او مرګلي ټول ساحې ته ورسېدله. دلته چې کله ټول زخمیان یې راټول کړه 11 زخمیان وو چې 4 پکې موږ حوزوي شفاخانې له انتقال کړه، نور تداوي په دې نږدې روغتونونو کې وشوله او څو کورو ته واستول شول، اکثره یې تداوي لاندې دي او دلته ټیمونه ښه په ټایم باندې راورسېدله او په دې کې تقریبا تر 8 کسانو پورې شهیدان وو چې هغوی جنازې اوس فلحال وشولې. 2 کسان نادره کړي، هغوی جسدونه تر اوسه پورې پیدا شوي دي. ځینې چې دي هغه رخصت شوي دي، کور ته بیخي ښه شوي دي او حوزوي روغتون کې چې دي هغوی علاج لاندې دي. همدارنګه د ننګرهار مرستیال والي وایي چې له نړیوالو ادرسونو سره خبرې کوي ترڅو د کوزبا سول بیلې سیمه کې د سیند له پاسه پل جوړ کړي څو د یادې سیمې خلک د سیند دواړو خواو ته ژوند کوي، په راتلونکي کې د دا ډول بوږنوونکو پیښو سره مخامخ نشي او په خوندي ډول د سیند دواړو خواو ته تګ راتګ وکړي. تخنیکي عوارض وو چې جنراتور کار پرېښی او د هغې په وجې باندې دغه ستونزه رامنځته شوه. اوس چې ما صحت رئیس صاحب سره خبره وکړه، مشوره په همدې راغله چې څومره د خیره بنسټونه دي، مؤسسات دي، یونما دا به موږ غواړو دوی سره به خبره کوو چې د خلکو تاسو یو د هوایي پل انتظام وکړئ چې د خلکو دغه ستونزه او دا مشکل حل شي او آینده لپاره موږ دغسې بده پیښه ونه لرو. دا لومړی ځل نه دی چې په یاده سیمه کې د کښتۍ غرق کېدو له امله خلک د مرګ تر کومې رسېږي. له دې وړاندې هم مومندرې، لعلپورې او د سیند پر مسیر ګڼو نورو سیمو کې خلک د سیند د اوبو ښکار شوي دي او ژوند یې ترې اخیستی دی. د دغه سیمې خلک وایي که د سیند د پاسه پل ورته جوړ شي، له یو خوا به پرې بې خطره سفرونه کوي او خپل فصلونه او نور اړین توکي به پر وخت د دواړو لورو ته انتقالوي.